په صوبه سرحد کې تاسو ټول خانان یې ریړې والا چې پرېړه کې مړه دا حکومت به زه ژوندی پرېږدم چې کم سړی بچو له پرېړه کې د 10 روپو سبزي خرڅوي 10 روپو سبزي او کمیټای والا پې راشي او پولیس ورسره وي او ګاډی تې په لارۍ کې واچي او تې بویځي او ریان دریانې پرې په دغه سترګو ړانده شئ چې دا پې تاسو ګورئ تاسو په غبرګو کښېنئ دی به بېګاله څه چل کوي چې تا تې ریړه بوتله د ده ښځه او بچي به څه کوي تا په غبرګو سترګو ړوند شي یو افسر ته مې ووی چې دا دې ولې داسې وکړه ویلې جي زنانه نشي تېرېدی مال دغه زنانه دې خدای په خړ سیلاب یوړي د زنانو څه کار دی چې په بازارونو کې ګرځي ویل زنانه نشي تېرېدی دا کینډیډیټان بیا خفه کېږي وایي زنانه بیا ووټ نه راکوي دا بجلیګر مولا د ښځو خلاف دی واورئ اور څه پرېښوته تیار یم خپل ضمیر پرېښوته تیار یم پاکستان کې زما لاس کې چې زور او قوت راغی زه به ښځو ته هغه لوپټه د حیا ورپسې روم کومه لوپټه چې د بی بي فاطمې په سر وه بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه چې هدیرې ته چرته د ورځې یونس ولې زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به مې په کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوئ نو د شپې به جنازه ځکه وړئ او ډولۍ به پې ځکه جوړه کوئ چې زما د کپن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري زما لاس کې که قوت او زور راغی زما دې په خدای قسمي زه به د بی بي فاطمې حیا سبق ښځو ته ښیمه دا مې ایمان زه د ښځو خلاف نه یم قرآن ویلی دی چې پیغمبرانو به دې قوم ته څه وی چې تاسو که کفر کوئ زما به څه وکئ خو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پتاسو یریګما د عذاب دا غلو ورزنا زما څه کی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې جمعیت العلماء اسلام په دې ملک والله العظیم که شوق لري د حکومت یا شوق لري مونږ په صدام وای خلق چې دوی اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي نو ته په ایمان وای چې په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که نرخزیان خوند کوي په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که په اسلام آباد کې د جنډا بازاري جړاګان خوند کوي مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي واوره یو خان او نواب او سردار ده بجوندې نه پرېدم ډیرو کې مې فضل رحمان ته وی مالستا سیاست لک سلو دی او زه د تیز سیاست شایقم 10 کروڑه پاکستانیان دي چې 2 کروڑه مې د تیغ نه نه ویستی کنه نو دا 8 کروڑه به د سړی زامن نشي داري ماشین ته به تنه یو خو سربل خو تنه یو خو سربل خو تنه یو خو سربل تبراشي چې ما څه کړی تا څه کړی زم طلاق بچیا تا پرېدما چې مردار کړې مې نه دا حال به دورې د اسملو دا زمونږ ممبران کا په کې سکر پر نشي کوله
په اسمبلی منبران به داسې درته په شرمونو شرموم لکه د ضیا په حکومت کې د اسمبلی منبرانو نه مې پرتګونه ویستي او په سر مې ورته تړلي کړي مې وکنه په کیسټو کې ما اوریدلی دی او کنم دی اوریدلی یو منبر ماته خدای او قرمال والله کدی پرېږدم دوی دلته را پاسېدلي یو څو تالي سټ مولیانې مرګري کړي ځان سره شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم پیش کړي اور سره جماعت اسلامی والا مر شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم شریعت بل کم ځای دی شریعت بل دی کم ځای واورا شریعت بل دی پیش کړي شریعت بل تا په سینټ کې جوړ کړی دی او په سینټ کې وګورا کټر پرویزیان در سره ناستو جرنل نیازی وګورا هغه پرویزې دی او د سینټ ممبر دی چې د رسول الله حدیث ته د یهودو ډکوسلې وي د پیغمبر هغه حدیث چې ابو هريره غوندې را نقل کړی دي هغه ته د یهودو ډکوسلې وي هغه په سینټ کې ممبرو او په شریعت بل کې شریکو ما وې په فلرمان الزام لګولو چې د شریعت بل نه مانی مسلمان نه دی کافر دی مال چې شریعت بل څوک نه مانی ا کافر دی او چې څوک شریعت په ملک راوسته شي او نه راولي هغه کافر دی او دا هغه مرګریم د کافر بچي شریعت بل نه منما زما ایمان د شریعت ته زما مذهب د شریعت ته زما دین د شریعت ته زما سر دی الله ټوکړي ټوکړي کی د شریعت په ناموس باندې شریعت بل نه منم او بیا د دیوبند علما شریعت بل نه مني د دیوبند علما او برکت ته چې تنن د ملک ته پاکستان وې دا شیخ الهند جوړ کړي دي دا مولانا مفتی محمود مولانا حسین احمد مدنی جوړ کړي دي دا مفتی کفایت الله جوړ کړي دا مولانا ابوالکلام آزاد جوړ کړي دا مولانا غلام غوث هزاروی جوړ کړي پاکستان د پیرنګیانو تالی سټو نه دی جوړ کړي پیرنګیان خو چتلا خپل پر کټو ته ملک والا کړو دشمنانو لې چرته ملک ورکو دیکھو وګوره په هندستان کې اول د پیرنګي خلاف تحریک چيو هغه چاروان کړو شیخ الهند علماء دیوبند روان کړو د دیوبند نقشہ چا چولے کې دا جناب محمد رسول الله چولے دا د شپې براغه او ول به دا دیوال داسې کې دی دا داسې کې دی علما لیکي چې په خدای قسم چې سار به مونږه وکړه د پیغمبر قدمونه بالته موجود دیوبند یو قلا جوړه و په هندستان کې د لندن د وشتو د پاره پاکستان خو د دیوبند علماو جوړ کړي دي نن د پاکستان تالی سټو د انګريز پر کټو د دیوبند مليانو ته وی چې دا هندو مزاج خلق دي او دا د نجړی پاکستان خلاف دي نجړی پاکستان دلته یو چیف منسٹرو قیوم خان نامه و زه یو کال قید کړم ما لاړو جنازه مې وکړه چا چې زنی ولې هم ټول غرق قیوم خان علماء دیوبند تبوی چې دا د نظریه پاکستان خلاف دي نماوی چې نظریه پاکستان خو تاسو په خپل ویلي چې لا اله الا الله دا نو د لا اله الا الله خلاف تاسو یې کومږئ نو زما عزیزانو وخت کم دی خبره درته ډېرې نه کوم خو چې دا څومره درته ولاړ یې دا ټول د دې علاقې ووټران دي ټول ته خو پاس شوې نه پاس ودرېږه دته وګورئ وایا خدای به زما د دې قوم ترمنځ وي په زوره وایه چې زما ټوله پالیسی به د جمعیت وي او په اسمبلی کې به زما لویه جګړه چې دی هغه د دین او د اسلام دپاره او د قوم د مفادو دپاره وي ټیک شو خدای ستاسو د ده ترمنځ عزت بارم اوس که تاسو په ایماندارۍ به
دل ووټ ورکوي نو لاس اوچت کوي. عزیزانو یو خبر واورئ، یو خبر واورئ، دا د پښتو علاقه ده، ټول زمونږ رونه دي، خاره او پښتون سوال پکې نشتا. خاره او پښتون ټول یو اولاد آدم دی. خاریان زمونږ رونه دي، مونږ داغي رونه یو، ا زمونږ محترم دي، مونږ داغي محترم یو. د خزو الیکشن مونږ نه کو، کدی کولو بیا مونږ هم کو. ٹھیک شو خبره؟ کله خزو الیکشن ولاړ کینډیډیټان چې څومره دي دوی دا منله چې د خزو الیکشن نه کو او زنانه نه راو باسو، زمون کینډیډیټ به ټولو نه مخکې ورته دستخط کوي او که بیا مجبوری وه نو بیا به دویم کوي. ٹھیک شو جی؟ دعا وکړئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي. په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله دې ملک ته خیر پېښ کړي، خدای دې ملک کې د خیر او د سکون اسباب ورکړي، خدای د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی